د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه پر مخ ځي. د نن ورځې مهمو خبرو ته درته ښه راغلاست وایو. نن ورځ د پکتیا په مختلفو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي تر 12م ټولګي پورته خلاص شول. دوه لیسې په مرکز او همدارنګه په څمکنو ولسوالۍ کې هم د نجونو ښوونځي تر 12م ټولګي پورې خلاص شوي دي. دا چې دغه ښوونځي څه ډول خلاص شوي په دې اړه پوره جزئیات نه دي ورکول شوي. له دې مخکې د هیواد په شمال په ځینو سیمو کې هم د نجونو ښوونځي تر 12م ټولګي پورې خلاص و، خو دا چې په ټول افغانستان کې به کله د نجونو ښوونځي په مکمل ډول خلاص شي په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان په شمالي ولایتونو همدارنګه هرات او دا د اوس په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي تر 12م ټولګي پورې خلاص شو. بلخوا د هیواد په ټولو برخو کې د نجونو محصلینو پوهنتون ته تلل هم جریان لري، خو دا چې په د ځینو مهمو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي تر 12م ټولګي پورې نه دي خلاص شوي، تر اوسه یې ښکاره علت نه ده په ډاګه شوی. په دې اړه افغان حکومت له توندو نیوکو سره مخ ده ترڅو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. نن له غرمې مخکې د روسیې د سفارت سره قونسلي څانګې دروازې ته څیرمه چاودنه وشوه چې له امله د روسیې سفارت 2 تنه کارمندان خپل ژوند له لاسه ورکړ او 2 تنه مراجعین هم پکې ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه په کلکو ټکو غندي او د روسیې حکومت د ولس او قربانیانو کورنیو ته خپل د غمشیرکۍ او خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. ښاغلي بلخي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زموږ امنیتي ارګانونو د پیښې په تړاو هر اړخیز څېړنې پیل کړي دي او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره لا زیات جدي ګامونه هم پورته کړي ترڅو دغه ډول احتمالي ګواښونه د سفارتونو کارمندان له ځنډ سره مخامخ نه کړي. د افغانستان اسلامي امارت د روسیې د فدراتیف سره نږدې اړیکې لري او موږ دا اجازه نه ورکوو چې دښمنانو دغه ډول منفي کړنې د دواړو هیوادونو پر اړیکې منفي اغیزه وکړي. همدارنګه ښاغلي عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت ښاغلي امیرخان متقي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف سره په ټلیفوني خبرې کړې دي. عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیرخان متقي نن ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګي لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته په کابل کې د روسیې سفارت ته څیرمه د نننۍ چاودنې له امله خپلې خواشینۍ او غمشریکۍ مراتب وړاندې کړل او د هر اړخیزو څېړنو ډاډ یې ورکړ. متقي صاحب وویل چې دواړه لوري باید اجازه ورنکړي چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې او مثبتې اړیکې باندې منفي اغیز وکړي. ښاغلي لاوروف هم په خپل وار په نننۍ چاودنه کې د زیانمنو افغانانو لپاره د خپلې ژورې خواشینۍ مراتب افغان لوري ته وړاندې کړل او له دې ټلیفوني اړیکې څخه یې مننه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا پیښه د نړیوالو جنایتکارو سازمانونو کار وباله او د هغوی پر خلاف یې پر مبارزې ټینګار وکړ. په پای کې د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د روسیې سفارت د خوندیتوب لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي.